ګرانو کتونکو تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ ګنټې په نشان باندې کلیک کړئ په آل باندې کلیک کړئ تر څو زموږ هرې ویډیو د ټول نه مخته تاسو در ورسیږي او ګټې ځینې واخلئ. السلام علیکم ګرانو کتونکو، هیله مند یم چې تاسو برو او جوړ د صحت جامې بم په تن وي. زه شفیق الله ساحل چې د یوې نوې ویډیو سره ستاسو په دران حضور کې حاضر یم. غواړم چې نن درته داسې اپلیکیشن وښیم چې څنګه کولی شو انګلیسي ژبه یا نورې ژبې، عربي ژبې او په هغې باندې لیکل شوي او موږ ورباندې پوه نه شو، په ډېرې اسانۍ سره موږ خپلې پښتو ژبې ته واړو او ځان ورباندې پوه کړو. او موږ خپل همدا په همدې اپلیکیشن کې موږ کولی شو چې هغه هم یاد کړو، په انګلیسي هم یاده کړو. په ډېرې اسانۍ سره د یو تصویر نه عکس اخیستلی شئ، د هغې ژباړه هم کولی شئ او په فیسبوک یا ټویټر یا په نورو هغه باندې چې کوم لیکل راځي او هغې باندې نه پوهېږو په نورو ژبو کې، نو دا ترانسفر کوي. نو ډېر اسان اپلیکیشن دی ګرانو کتونکو. بیا به راشئ پلی سټور ته، په پلی سټور کې ولیکئ ګوګل ترانسفیر، دا به سرچ کړئ ګرانو کتونکو. نو دا یو اپلیکیشن دی او دا اپلیکیشن به تاسو بیا را ډاونلوډ کړئ. ما ډاونلوډ کړی دی او زه به چې دی دلته لاړ شم، اول به لاړ شم په دې هغه ته اپلیکیشن ته. هغه اپلیکیشن سره دا دی. نو دلته چې رالم ګرانو کتونکو، زه غواړم چې که په غواړئ په انګلیسي باندې په پښتو باندې شی ولیکئ، او نو تاسو کولی شئ چې دا هغه کوئ، دلته لیکل هم وکئ او هغه بیا په پښتو کې ترجمه کوئ. هیلو زه لیکم، هیلو به دلته ما ته راشي سلام. نو ګرانو کتونکو دا ګوره دلته ما هیلو ولیکل، دلته سلام راغلو په پښتو کې. او زه غواړم په دې سره تاسو کولی شئ چې هر رقم ته ژباړه دلته ورکړئ تاسو په خپل هغه باندې. او بله خبره دا چې دلته تاسو تصویر هم ورکولی شئ. تاسو تصویر یو تصویر باندې چې دی لیکل شوي او هغه تاسو سره دلته سکرین شاټ یې کوئ او دلته راشئ او د دې نه عکس والئ او هغه بیا هلته هغه کېږي. نو بله خبره دا چې زه ځم ټویټر باندې، مثلا زه غواړم ما ته په ټویټر باندې په انګلیسي کې څه لیکل راغله پوه شو، او زه غواړم چې دا هغه کړمه کاپي کړمه. په دې زه نه پوهېږم، مثال د خبرې دا زه کاپي کوم او بیا راځم همدې ته. نو دا ګوره ګرانو کتونکو دلته لیکلي د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي، همداسې لیکلي په ټویټر باندې. او دا ګوره د انګلیسي دا چې دی په پښتو باندې ترجمه ده. دا تاسو کولی شئ دلته کاپي هم کوئ او ځان سره حساب کوئ. نو ډېره ښایسته اپلیکیشن دی ګرانو کتونکو. هیله مند یم چې ستاسو به خوښ شوی وي او خوند ترې والئ او خپله انګلیسي هم پکې یادولی شئ. او ډېر ښایسته اپلیکیشن دی. او زه غواړم چې دلته نورو فیسبوک کې خو هر رقم ته تاسو فیسبوک کې یو که په ټویټر کې چې څه رقم ترجمه تاسو غواړئ په دې کې کولی شئ. ډېر ښایسته اپلیکیشن دی، تاسو یې را ډاونلوډ کړئ او د دې نه خوند والئ. تر بلې ویډیو چې زه شفیق الله ساحل ستاسو په درانه حضور کې زریږم. د الله په